دا ګوره زموږ د ماما سوی داسې پایپ ورته پیدا کړی ده ډنډه لکه په دې کې هوا ورکوي دا یعنې نوی کسب ده چې ته هوا ورکړه ته پو ورکړه دا د قدرمنو لیدونکو ګوره هغه پو یې ورکړله والا چې جبار ولسوالي کې څنګه د ځوانان دغه د جوارو میلې سره علاقمند دي یا نه ولس وزیږي پام کوه جوارو میلې خو هلکان کوي ټوله بیا دا جوار سره غمخوري دوی خبره دا شاید هسې څوک پردي راماتوي څوک خپل راماتوي څنګه اجازه شته دا خو په پچم د غلا کې نه راځي دا شیدې کې سره غم کوي واخیسته والا دا د موږ میله خو لږ داسې سړه غوندې راته ښکاري ته راځه مخکې شه ته ګوره دا جوار لږ څه دا د ما شاګردانو لږ شکولي دي ګوره نظر دې چیه ده تاریخي اثار چې کې پیدا سوي نه دي عتیقه نه چې نه پیدا سوي پخوا وایي دلته بودایانو ژوند کې کوو که نه بودایان به څوک ول خو دا هندوان ول کوم خلک به ول یعنې د موږ تاسې پلرونو نیکونو دا لیدلي نه دي نو قدرمنو دوستانو دغه د ما زوی د سلیمان خان چې دا لکه هغه بې احتیاط غوندې داسې اوس ځان زه اوبه نه کړي دا نو اوس کابل د شبخانې ته څه وبولي شي ووایه مفتخاره وروره هغه بېتابه قدرمنو دوستانو اوس همغه هغه زمزمه به اوس وکړي زمزمه چې ولکړي زه چې ده نه دا زه درته وایم ښایسته کندهار ډېر ډېر یادوم چارسو یې روم یېروم قدرمنو دوستانو اتیولا د موږ د ماما زوی چې مخکې مې درته معرفي کړ د جوارو خوړلو طریقه تاسو ته در وښیي چې څه رقم وخوړل شي ځه ووایه اول به دې سره وشپېلوئ دغسې ګوره بیا به داسې خولې ته واچوئ دوی نه ډېره مننه راځي نو د تاسې ډېر وخت نه نیسمه ما سره دغه خپرونه وګورئ چې زه تاسې ته څه رقم برابروم تاسې څه رقم ګورئ دا ټول تواب مزي سره وګورئ نو دا تاسې او دا هم د روان افغان ګروپ په زړه پورې جالبه میلې خپرونه یعنې د جوارو میله موږ سره پاتې شئ قدرمنو دوستانو دغه د جوارو کسان دي یو دا شاته چې روان
زوی مې هم ده او دا د موږ د چینل شریک هم ده زیاتره وخت. سلیمانه سړی مې سي څنګه ښې خیر خو د قراري ده په خیر یې انډیواله نن د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل لپاره کومه میله برابره کړې ده؟ میله د جوارو ښه د جوارو میله ده. دغه د جوارو میلې کې څه شی او څه شی هم تیار برابر کړي دي چې دغه میله پرې وسي؟ جوار دي لرګي دي دلته ریښې دي که نه؟ والا انډیواله دغه جوار دي په اندازه دي خو دا لرګي دي لږ نه دي؟ لرګي پسې لاړل؟ څوک لاړې؟ نوم یې چې ده؟ ښه پرویز لاړې او هغه سلیمان خانه دغه توت خو هم لږ څه خلاص سوي دي که نه؟ که نه؟ ښه د توتو وخت خلاص سوی ده. دغه ویالې کې کله کله لامبلې دي چې کوم وخت له کابل نه دلته تفریح لپاره خاکي جبار ته راغلی او بازي یې کړې ده په دې ویالې کې؟ دلته مو نه کړې خو بل ځای لري د بازي. ښه مرود ده. د تا نوم چې ده چې دا لیدونکي خو دې وپېژني؟ زما نوم مسلمیه رحمتزی. ښه ماشاءالله ماشاءالله. اوس روان یم مرود ته جوار پخوو. زمونږ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل سره ته هغه راجستر سوی یا نه کله کله سبسکرایب دې کړی ده؟ نه ولا چې خبر نه ښه نو ته که هغې میلې ته ځې که زمونږ په همغه میلې کې ځان شریک کړو که په دغه زمونږ میلې کې ته ځان شریک کړې څه رقم خوښې ستا والا دا زمونږ میله خو لږ داسې سړه غوندې راته ښکاري ته راځه مخکې شه ته ګوره دا جوار لږ څه دا د ما شاګردانو لږ شکولي دي ګوره نظر دې چیرې ده لږ دي که نه لږ هم دي او موږ تقریبا اویا جوار اتیا جواره داسې او څو نفر یې تاسې موږ تقریبا پنځه شپږ نفر یو ښه پنځه شپږ نفر یې ښه نو هغه څنګه د حکومت لخوا خاکي جبار ولسوالۍ ته توجه شته یا نه؟ والا حکومت خو ښه حکومت ده اسلامي حکومت ده او اوس ارامي راغلی ده جنګ نشته ده او توجه شته ده زیاته د مواد راځي د طبي مواد نور داسې کومکونه کېږي یعنې اوسه برق موږ ته نه ده راغلی یعنې دا کومکونه داسې هغه نه دي چې عام و خاص ته دا عمومي هر چا ته یعنې دا کومکونه ورکول کېږي که نه؟ دا عام خلکو ته ټولو ته نه ده کومکونه رسېږي دا نشته چې فلان کې دې ورکړه فلان کې دې نشته ده خو ټولو ته په یو هغه رسېږي. څنګه د ولسوالۍ مقام د کارکوونکو کارمندانو برخورد خلکو سره څنګه ده؟ ولسوال صاحب څنګه د تکړه سړی ده خپل وخت زما باندې وظیفې ته حاضر یي که نه؟ والا ولسوال خو تکړه سړی ده سهار وختي راځي 8 بجې مازدیګر 4 بجې بېرته ځي او طالبان ښه چلند کوي خلکو سره بد چلند نه کوي خو ښه خلک دي. نن خو داسې هغه څنګه سږکال حاصلات د خلکو څنګه ول په دغه زراعت کې خلک په ګټه کې دي که په تاوان کې خدای نخواسته؟ خلک ښه دي ټول په ګټه کې دي لوبیا کرلې ده جوار یې کرلي دي حاصلات یې ښه دي مڼې ټولې ښې دي او اوبه هغه پرېمانه وي یا نه سږکال یې؟ اوبه ښې پرېمانه دي لا اوسه ښه یعنې خلک خوشحاله دي ماشاءالله خلک خوشحاله دي له اوبو له هغه او زراعت هم ښه وده کړې ده او جوار هم ښه په وده کې دي ټول لوبیا او دا نور شیان دا ټول د خاکي جبار ولسوالۍ هغه څنګه په هغه کې په مېهمانوازي کې څنګه ده بعضې دوستان چې له نورو ولایتو ولسوالیو نه د کابل شاوخوا ولسوالیو نه دلته راځي د دوی قدر عزت کېږي دلته د تاسې لخوا نه؟ دې قدر عزت کېږي دا هم ښه خلک دي یعنې اوبه او چای او ډوډۍ ورسوی سي خلکو ته؟ څوک به تاسې نه هغه خفه تللي نه دي چې ده؟ څوک هم ورته خفه نه دي تللي موږ یې په خدمت کې یو. هوا څنګه ده وګوره اوس د سنبلې میاشته ده او په سنبلې میاشت کې کابل کې خو همداوس هم ګرمي ده دلته تاسې د شپې بړستنې اغوندئ که روجایي په ځان اچوئ څه رقم هوا یخه ده که ګرمه؟ اوس هم ولانرۍ کمپلې اغوندو هوا ډېره ښه نورمال هوا ده نه یخه ده او نه ګرمه یعنې که دا رقمي باران یو 2 ورځې وشي نو امکان لري چې دغه مخامخ غرو کې واوره ووري همداسې وي که نه؟ یو څه وخت باران وورېږي یخ پیدا کېږي. که کومه زمزمه چې د زده دي یا نه چې دا د لیدونکي خو به وایي چې نو دا دوستان خو په داخل و خارج کې ټول علاقمند دي چې د تا له خوږو خبرو نه یو زمزمه شعر میر چې د زده دي یا نه تاسې خو د خاکي جبار ځوانان ډېر تکړه خلک دي یو به سرکۍ خاوره د مسلمیار به چاته ورنه کړم د یو به سرکۍ خاوره مسلمیار به چاته ورنه کړم د روب او ډالرو په بدل به وطن خرڅ نه کړم. پرویز جان السلام علیکم سړی مې سي ښې خیر خو ده والا دا خس خو دې پرېمانه راوړل والا بېشکه دې نرزویه یاله پرویزه
تا نو هغه روان افغان ګروپ ته ډېره سخته هغه فداکاري کړې ده او دا نه بوټي دې برابر کړل جوار دې راوړل او بس ډېره مننه په څو دقیقو کې یعنې موږ لیدونکو ته دغه د جوارو نمایش ورکوی شي څو دقیقو کې به پاخه کړي دا زر پخېږي 20 دقیقو کې ټول پخېږي جوار یعنې موږ ته ونه سوځې وروره چې جوار به ټول سوي دي به بس خوړل کېږي نه انشاءالله نه سوځي ډېره مننه هلته ګوره زموږ د ماما زوی عطیق الله ده عطیق الله خو ماشاءالله تاسو ته به معلوم وي چې د خاک جبار ولسوالۍ د ځوانانو له ډلې نه ده او ډېر تکړه سړی ده قدرمنو دوستانو دا زموږ د روان افغان ګروپ ټیم لاړی او وایي چې د جوارو پخولو میله تاسو ته عملي در وښي نو دا کله کله دوی شرمېږي هغه ته کمرې مخې ته نه غواړي چې هغه څرګند سي او ما ویل ما چې دا تاسې شرمېږي په نورو دنیا کې واړه ماشومان 1 کلن 2 کلن تلویزیونو د کمرو مخې ته غږېږي پګایګانې وایي شعرونه وایي ترانې وایي نو وروره سړی مې سي خیر خو نه دا نوم دې چېرې چیرې تللی وې روت ته تللی وې چیرې ورته وشکول چې ونه شکول ښه د اوبو واره څنګه ده دلته د اوبو وار داسې په اسانه ده که په سختي ده تاسو ته څومره ورځې بعد نوبت د هغه رسېږي څو ساعته بیا اوبه لرئ څلېرې ساعته کې د تاسې باغونه او هغه مځکې یعنې د حاصلات دغه اوبه کېږي که صحیح او اوبه هم که اضافه کېږي بیا خلکو ته ورکوي خیرات ښه ډېر ښه څنګه ده دلته خلک خو به د اوبو په سر باندې هغه نه کړي بدمعاملګي نه کړي مثال غلا وکړي یا اوبو باندې جنګ وکړي یعنې بې نوبته هغه اوبه دي که نه واه څنګه دي اوبه مزهداره اوبه دي د چښاک دي دلته تاسې ته د چښاک اوبه شته په نلو کې راځي ډېر ښه د چا زوی ماشاءالله بس نو وروره ښه چانس درته هغه د چېرته هغه د زمزمه د چېرې زده ده یو شعر مې خو به د زده وي څوم د مکتب کې اتم کې زه وچې خو ووایه که نه زه یو ترانه ووایه یو شعر وایسته که والکه در خاک جبار الکان ډېر تکړه الکان دي ښه ځه خیر ته لاړ شه مخې د کاسه وراره سړی مې سي ښه خیر خو د قراري ده نوم دې چېرې د چا زوی یې ماشاءالله ته د ملنګې نو ښه دغلته دغه پاس سمسې دي که نه سمسې دي یعنې مغارې دغه سمسو مغارو باندې څه معلومات لري یا نه او یې نن ورغلی سمسو ته څه شی دي کې مابین کې خالي سوري دي نو چې د تاریخي اثار چې کې پیدا سوي نه دي عتیقه پخوا وایي دلته بودایانو ژوند چې کوو که نه بودایان به څوک ول خو دا هندوان ول کوم خلک به ول یعنې د موږ تاسې پلرونو نیکونو دا لیدلي نه دي نو تر راځه تر مخکې څه لږ راوښیه دا ناپاس مسئ ټولې مردارې دي خو سوری خو به یې لیدی سو که نه سوري به یې لیدی سو ښه ښه بر اوس مسو ته لاړ سو یعنې موږ باندې به یې وښیې ښه نن دې چې یې وکړه دا راته ووایه نن دا د جمعې ورځ مبارکه ورځ کې څه مصروفیات دی درلود انډیواله ښه څه شي کار و څه رقم کار و هغه هم کوو کرنه چی هم کرل دا وخت د چی وخت ده ښه شوتلې چی لپاره تاسې کوئ مالو لپاره او بل وایي مځکه هم قوي کېږي که نه نور نو څنګه ده دلته دا د جوارو مېوې ځوانان دي یا نه لکه ډېرې یو چا راته ویلي وایي دا وایي د شرم کار ده او داسې ده داسې ده دا خبر به حقیقت نه وي نو ته خوشحاله یې سره زموږ یوټیوب چینل له لارې خپلو هېوادوالو سره مخامخ سي او د تا خبرې واوري څنګه ده که نه روان افغان ګروپ یوټیوب چینل سره ته بلد یا نه نو بالې دې به بیا بلد سي له خیره سره نو دغه میلې کې به ته موږ سره کومک یې
جوار به موږ ته پخې جوار به په توا به مسي باندې خوري بیا نو د تا وظیفه خلاصېږي مننه ځه مخکې سي سلیمانه چی شکې سنځلې هغه ته خو خامش کې هلکه پکې وشکه واډیواله څوک در باندې ونه خاندي نه پاس ولې جګېږي دغه لاندې سنځلو ته د لاس نه رسېږي دا پخو سنځلو ته ته ګوره انډیواله دا ډېر مه جګېږه چې ونه لوېږي انډیواله مه جګېږه قدرمنو دوستانو دا د ما زوی د سلیمان خان چې دا لکه هغه بې احتیاط غوندې داسې اوس ځان څوک بل نه کړي دا نو اوس کابل د شفخانې ته څوک بولي شي راځه پرویزه څو دانې سنځلې خو ته وشکوه لا زه نه رسېږي ښه سلیمان انډیوال به لږ سنځلې وشکي یا پخې عصري سرې وشکه اوس که نه انډیواله دا ګوره په ما یې وخندل وایي پلاره وایي سنځلې پکې سوي نه دي یعنې خامې دي ځه قدرمنو دوستانو دا د اور سیمې ته راورسېدلو دلته د موږ د خاکی جبار ځوانان د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل لپاره بس داسې سیستم جوړ کړی دی اور یې بل کړ او دا د جوارو په سر خلطې نه راویستلي دي او په سر جوار دوی نو داسې وایي چې تا ته به په 15 دقیقو کې جوار در باندې وخورم ښه انډیواله سړی مه سي خیر خره ده صادقه ده خیر خره ده نوم دې چیه ده نوم مې کریم بهتاب ده کریم بهتاب ماشاءالله ماشاءالله د چا زوی د کوم کلي د کوم ولسوالۍ کابل والا د خاکی جبار ولسوالۍ د بر والا د کلي اوسېدونکی یم واه ماشاءالله ماشاءالله بهتاب صاحب نو څنګه را د اور ښه اور اچولی دی نه بس دغسې باراني هوا خصم لامده دي او انشاءالله اور مخ په بلېدو ده انشاءالله امکانات سره سي بهتاب صاحب دغه په هغه کې خاکی جبار ولسوالي کې څنګه د ځوانان دغه د جوارو میلې سره علاقمند دي یا نه جوارو میلې خو هلکان کوي ټوله بیا دا جوار سره غمخوري دوی خبره دا شاید هسې څوک پردي راماتوي څوک خپل راماتوي څنګه اجازه شته دا خو په پچم د غلا کې نه راسي نه دا خو اجازه دا به تاسې د خپلو پټوي نو یعنې د کلي د خاکی جبار د کلي ځوانان یعنې کوی چې دغه عمومي له ټولو پټۍ نه یعنې دوی یو سهم لږ هغه جوار وشکي که نه په سر باندې یو 15 جوار 6 جوار د اجازې مات کړي آفرین یعنې تاسې هغه هدف د غلا نه ده نه ما خو میلانه ساتیرای ده ښه یو د جوارو چیختان یې را سره 15 ملګري یو بس پخوي همدا اوس څو جواره به هم تاسې په دغه اور باندې ایښي 12 دانې دا نو ولې لږ هم راوړي دي ماشاءالله هغه یو ګروپ ولېږه که رسې شپږو دانې بیا 10 دانې نور هم راوړي قدرمنو لیدونکو موږ د تاسې د خوشحالي او د تاسې د ساتېرېدا په هدف باندې خاکی جبار ولسوالۍ ته دا له تواب په مزه راغلی ده او ګوره دا زموږ کلیوالان ډېر تکړه خلک دي کله به په دا فیسبوک کې ما ته ریکویسټونه راکول په یوټیوب کې داسې به کله دوی پیشنهادونه کوو چې تاسې خاکی جبار ولسوالۍ ته نه راځي ولې د خاکی جبار ولسوالۍ ښایسته تصویر خپلو هېوادوالو ته نه کوي نو دا د تاسې ارمان هغه پوره سو نن تواب په مزه یې راغلی ده دا د تاسې دغه چې ته چی وایي رود ته راغلی ده په رود کې بس نو د جوارو میله تاسې باندې ګورم تاسې به د موږ یوټیوب چینل 100% یعنې هغه کوئ هغه ته چې ورته وایي سبسکرایب کوئ شیر کوئ لایک کوئ د موږ هغه 100 ویډیوګانې چې په دغه چینل کې پرتې دي دغه کله سره ګورئ اوس دا خو کفر نه کېږي که نه او بس د موږ خپرونې ګورئ خوند ورنه اخلئ ګوره په کاش کې سو بهتاب صاحب د ما هغه نفس بند سو دا اور دغه چې پر راځي قدرمنو لیدونکو 3 مترونه لرې ما اور هغه شوا ډېره ده بهتاب صاحب نو
هغه دغه جوار درنه ونه سوځېږي نه نه سوځېږي بس موږ دلته کمین کې ورته ناست یو له خیره سره دا جوار بیا څنګه تاسې پوهېږئ چې دا پاخه سول بس دا مو اوس په اور باندې اچولي دي سره له پوستکو ښه چې دا شیره یې پخه سي اوله و او دانې له کلکې چې له هغو پورې به دا اورم انګار په هم پاک چې بیا به په انګار باندې لږ واړو راواړو دغه انډیوال هغه زاره چوپ نیولی ده سړی مشي وروره ښه خیر خره د قراري ده دغه مایک دنه واخله خپل هغه کې وتړه یا خان کې وتړه چې بیا سبا لیدونکي ونه وایي چې د ده غږ ټیټ ده نو ته څنګه په دغه میلې کې هغه ګډ شوې چا درته ویلې چې راسه والله یاران دوستان دي چکر ته راځي باراني موسم ده موږ هم راوځي څنګه د دلته مینه او محبت د خلکو په مابین کې خصوصا دا د تاسو خو به مزیمې کنه او د تاسو مابین کې دا مینه او محبت څنګه د تاسو د خپل ستونزې او مشکلات داسې په شریکه سره حکومت ته رسوی سي نه رسوي بخیلي خو به نه دلته والله ښه د اوس خو ژوند ښه روان ده بعضې ځوانان دي پوه شو لاړل ډېرې مجبوري نه خارج ته تللي دي هغه څه ځوانان چې دلته پاتې دي هغه دغسې کله کله پوه شو په کارونو ډېر مصروفه دي خاک جبار خو داسې ځای ده پوه شو کارونه ډېر دي کارونه ډېر دي که ماشاءالله ماشاءالله همدا اوس ته کومو کارو کې مصروف یې والله خو د پټیو کارونه دي کارونه سیستمونه دي څوک وظیفې لري راسي چکر ته منظرې ته داسې راټولېږو میاشت کې کله کله هر وخت هم نه یو څنګه ده دلته هغه د خلکو اقتصاد څنګه ده اقتصادي وضعیت خو پخوا ښه نه و چې اوس رقم ده والله اوس له هغې نه بدتر سوی ده چی وایې اوس الحمدلله و خپل دیکاني ده پوه شو پټۍ کې کاروبار سره کوو یوه مړۍ ډوډۍ حلاله دلته هغه ښې مڼې درجه کې مڼې من په څو پیدا کېږي موږ په کابل کې سلو نه نیولې تر 1.5 سل 100 پورې پیدا کېږي د کابل ښار نه څومره دلته باغ هغه مشکل بدلېږي کنه باغ هغه نه ده شاته پاتې یو تاسې دغه غوښتنه ولسوال صاحب ته رسولې ده والله غوښتنې م رسولې دي خو کلي کې ملک لږ سستي کوي پوه شوې غوښتنې خو مونږ ډېر جدي ته رسولي راځه انشاءالله برګ به هم راسي جوار کومه هغه ته رسېدلي دي مرحلې ته بس جوار هم زیاتې شیره چې پخه سي انشاءالله زیاتې جوار هم شروع کوو پخېدو څو سره پاخه سوي دي یاره یو 40% پاخه دي ته دا بل انډیوال ته دغه مایک ورکړه چې دا هم لږ وغږېږي که نه چې بیا به وایي چې ګوره چې امبزی صاحب یو نفر دوه نفرو سره غږېږي نورو سره خبرې نه کړي وراره مخکې خو سره لږ یو لنډه مرکم درلودله اوس نو دا راته وایه چې جوار به په کوم شکل باندې په توا به مزي باندې خوري پوستکړي جوار به راته راکې چې پاخه وي که پوستکي سره راکې نه پاخه جوار د پوستکي یعنې پوستکی راته ایسته کړي بیا را باندې خوري بیا به دې کې هغه چې ستا ورسره نه مسله باب دا کابل ښار کې خو کابل ښار کې خو مرچ وو هغه بل چې ورسره ګډېږي مالګه او لیمو سره په ګډېږي پکې دا یو وطن جوار دي دا داسې خواږه دي څنګه دا جوار چې سړی وخوري بیا به په کولمو ملمو خو باندې خو بیا فشار نه راځي نه انشاءالله تعالی نه راځي توا به مزه دی نه هغه نسي مریض نسي وسړی نه انشاءالله تعالی په چا دې پېښې نو هغه لري دلته زوال موالو دا شامپینو زوال د چي لپاره پکار راځي زوال د چي لپاره پکار راځي آفرین یعنې د سړي کولمې هغسې هغه فعالیت ضعیفه سي بیا نو زوال خوري بیا څه رقم یې خوري هغه اوبو سره خوري که همداسې وچې خوري اوبو سره نن جمعې ورځ کې تفریح مفریح شګار مکار ووایه نه ته کاته سره دغه کښېنه اور ته نږدې شه اور هغه څنګه د جوار هغه سوي دي جوار برابر سوي دي کښېنه ته کښېنه که نه سوځې نه ځه په جوارو باندې ته لږ لاس هغه ووایه که نه چې خو تاسې خو کېږي که نه مونږ خو ګوره مونږ خو ښاري خلک یو ښه د جوارو پخولو په چل باندې نه پوهېږو دا ګوره زموږ د ماما سوی داسې پایپ ورته پیدا کړی ده ډډه لکه په دې کې هوا ورکړي دا یعنې نوی کسب ده چې ته هوا ورکړه ته پو ورکړه دا قدر بدو دي خو ګوره دا پو یې ورکړله واله دا خوا دې درپسې ده واه
قدرمنو لیدونکو هیله داسې تر اوسه پورې د موږ خپرونې نه خوند اخیستلی لږ یو څو دقیقې نور هم د موږ خپرونه کې انتظار پاتې سي انشاءالله تعالی دغه د جوارو خوړلو ترتیب به دغه د موږ انډیوال درته برابر کړي دا یو پوسټ یو سپین کړ بیا ته واچوه ماته ته یو زمزمه داسې یو زمزمه وکړه بېتاب صاحب دا ګوره په کلي کې ته شهرت لري په دې چې یو ټوکي سړی ښه اخلاق لري او ښه پیشانیواز یې که نه ډنډ اخلاص یې اوس به یو داسې یو زمزمه وکړي چې دغه جوار د دغه زمزمه واوري او پاخه شي زمزمه پخوي انشاءالله زمزمه به درته وکړم له خیره سره تاسې غوږ ورته ونیسئ نو لیدونکو غوږ نیولی دی او ما هم نیولی دی زموږ د مماز یو جوار وایي پوه کړی مې ده خو دا خام غوندې ده دا د که وخوړ ښه دا ګوره قدرمنو دوستانو نوم دې چې ده افتخار یو جوار پوخ که او وایي توا په مسي باندې خورم قدرمنو دوستانو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې د افتخار خان دغه د موږ کلیوال ده دغه جوار پوخ کړی ده خو دا جوار داسې راته معلومیږي چې لږ ورنه سوی یم ده دا سرونه سوي دي او دا که زه وخورم اول خو رامانې ښه لګېږي او د ښه لګېدا څنګ کې دا سر یې لږ باید پاک شي که نه دا زغال یې باید پاک شي که نه څنګه افتخاره او دا به بیا داسې کومه ښه داسې اخ دا به نو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کافي او بسم الله شافي یعنې واقعا د کلیوالي خلک داسې تفریحونه خوند اخلي خصوصا د افتخار صاحب دوی بېتاب صاحب دوی نو داسې مېړونه خوند اخلي ووایه افتخاره وروره هغه بېتابه قدرمنو دوستانو اوس همغه زمزمه به وکړي زمزمه چې ولګي دا چې ده نه دا زه درته وایم ښایسته کندهار ډېر یادوم چارسوی رومیلوم یا مثال هغه خوست ته به کله راځي پخې ستونزلې دي که نه داسې و خلک جبار ته چې ووایه ووایه شرم مه کوه نو عطي الله قدرمنو لیدونکو عطي الله خو د ما د مماز وینا دا ډېر تکړه سړی دی ټول عمر یې په قدرمنو دوستانو عطي الله د موږ د مماز زوی چې مخکې مې درته معرفي کړ د جوارو خوړلو طریقه تاسو ته در وکړي چې څه رقم وخوړل شي ځه وایه اول به داسې راوشپېلوئ دغسې ګوره بیا به داسې خولې ته واچوې او هغه افتخار څه رقم خوري افتخار ورونه هغه صرف موږ ته پخې موږ خورو امکس ده در امکس ده جوار خوړل د جوارو خوړلو طریقه چې د ګوره د افتخار او د هر چا په جدا په مغله ده طریقه یې کېنه تیس رقم خوري د دماغو د داسې هغه دماغو د داسې په هغه باندې خوري په لوږه خوري که ته په هغه کم په شرم سره خوري ته زړه کیم دماغو د خوري ټول یاره اوس یې نه ویل او شیلان دانه وشکوم پرویز د موږ جو مماز وي هغه د دې خپرونې کمرمني کې نو دا پرویزانو لږ کوشش کوه چې دغه مېلمانه چې د روان افغان ګروپ لپاره دا خواري کړې ده ټول وکړه دانه د دوی
وراك وكيان الاسود سليمان سليمان ما زوی ده سال اگر وخه جګه سليمان عمر کې د جوارو هغه میله کړې وه څه به وایې ولا تاسو نه کړه تر اوسه پورې خوړلې مې دي خو میله نه کړه تر اوسه پورې کې هغه جوار باد شو تر اوسه پورې میله لیدلې نه وه د جوارو نه دا نه چې پلار سره دې ګرځي داسې به میلې وي بخیر جوار وکړه دیواله ته جوار وکړه صدقه مې خوري نو تا غاښونه زما غاښونه اخله مې تل دې کېده خیر صدقه مې خوري ګوره قدمونه لیدل خو دا هلک نابلده ده بېچاره د جوارو په خوړلو نابلده ده دا داسې جوار دا په خپله په کشکولو کې اوس پاخه شول شرایط او داسې صرف دا پنګارې واچوي خپله پکې یعنې دا پاخه شول او دا ګوره اوس به چېږې نو دا داسې سپینه وکړه دا قدرمنو دوستانو او د یوټیوب چینل مینوالو که چیرې تاسو علاقمند وئ چې په خاک جبار ولسوالۍ کې هغه وخورئ جوار وخورئ نو حتما دلته به په ملک کلي ته ځان رسوئ ملک کلي کې دغه رود ته به راځئ دا جای رود ده که نه دلته به هر ځوان داسې غږ وکړي چې موږ باندې جوار وخورئ دوی به انشاءالله تعالی د تاسې مېلمانوازي کوي په تاسې باندې به جوار 100% خوري چې څومره خواري وکړي ډېر خاطره چې د خاک جبار خلک ډېر مېلمانوازه دي امزي دي او تاسو به خبر یې چې امزي د افغانستان هغه قوم ده چې انشاءالله تعالی تر اوسه پورې چاته بد رسولي نه دي همداسې وي که نه نو د موږ دغه قدرمن لیدونکو دا وه د موږ د دې ونې هغه خپرونه چې تاسو لپاره مو خاک جبار ولسوالۍ د ملنګ کلي په رود سیمه کې د جوارو میله برابره کړې وه تر بل ګزارش پورې بل میلې پورې چې زه توام دغه میله هغه کړله عملي وښودله او په دوی باندې دې دغه میله عملي ولیدله الله دې ژوندی لره بس تاسې داسې زحمت ویسته داسې فداکاري مو کړله تاسې نه ډېره مننه انشاءالله تعالی چې د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل د تاسې په خدمت کې هر وخت کله میلې لري کله ختم خیراتونه ودونه لري بس موږ درته راځو د تاسې خپرونې خپلو هیوادوالو سره شریکوو انشاءالله که ژوند و بیا راسه هر کله راسي یاران دوستانو سره دا خو د منظرې جای د سم نیمایي کابل جمعګي راځي خاک جبار خو ډېره میله پاتې ده ولا د جمعې میله پاتې نو جمعې ته را روانې جمعې ته به سم پروګرام جوړ کړو او دیګ میګ به ویسو پورته تنګی ډېره شنه ساحه ده هلته به پوه شي به په روان افغان ګروپ باندې یعنې توا به مزي باندې وخوري ولا چې د غوښې به هغه یار چې روش یو روش به جوړ کړو پورته ډېره مننه بس سامان مې ځان سره خپله وړو یا د پسه شوروا په توا به مزي خوړی سي ولې نه او بل هغه ده د مڼو میله په موږ باندې خوړی سي دلته مڼې خو اسانه دي مڼې خو سمه میلې څه وخت پخېږي له خیره سره سیخه هغه مزهداره میزان کې مڼې پخېږي یعنې میزان ته ځان راورسو حتما انګور هم لري دلته تاسې ولا انګور دلته سیدي داسې خاص نه کېږي هوا دلته دا جای یخ ده سم نه کېږي دغه اتي الله ورور وای هغه ولا د موږ انګور دې شکولي ولا موږ انګور د دې ما انګور لري که نه د تاسې انګور باغ سوي دي اوس سیدي انګور لري تاسې که